أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. او زه به ولې د هغه ذات عبادت نه کوم چې زه یې پیدا کړی یم او تاسو ټول به هغه ته ورګرځول کیږئ. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. ایا له هغه پرته نور داسې خدایان ونیسم چې که رحمان خدای ماته څه تاوان رسول غواړي نو د دوی سپارښت نه رانه څه ایسارولی شي او نه مې بچ کولی شي؟ که داسې وکړم بیا خو به زه یقینا په څرګند بېلاریتوب کې یم. إني آمنت بربكم فاسمعون. بېشکه ما خو ستاسو په رب ایمان راوړ نو اوس تاسو هم زما خبره واورئ. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. آخر د هغه کلي خلکو نوموړی وواژه نو د الله له طرفه نوموړي ته وویل شو ځه جنت ته ننوځه. هغه چې د جنت نعمتونه ولیدل ویې ویل کاشکې زما قوم پوهېدلی په دې چې زما رب زه څنګه وبخلم او په عزتمنو کې یې شامل کړم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. او له هغه وروسته مو د ده پر قوم نه له اسمانه کوم لوی لښکر راکوز کړ او نه موږ ته د راکوزولو اړتیا وه، بس هغه خو یوازې یوه چیغه وه چې بیا یو دم هغوی یخ مړه پراته وو. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. افسوس پر داسې بندگانو هغوی ته به هیڅ داسې کوم رسول نه راتلی چې په هغه به یې ملنډې نه وهلې. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. آیا هغوی نه دي لیدلي چې له دوی مخکې مو څومره قومونه داسې تباه کړي دي چې دوی ته بیا نه راګرځي؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. او دا څومره خلک چې دي ټول به په جمع زموږ په وړاندې حاضرېدونکي وي. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. او یوه لویه نښانه د دوی دپاره همدا مړه ځمکه ده چې موږ را ژوندی کړې او له هغې مو هر ډول دانې راویستلي دي چې دوی خوراک ترې کوي. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون.
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. او موږ په هغې کې د خرماو او انګورو ډیر باغونه پیدا کړي او چینې مو پکې بهولې دي د دې لپاره چې دوی یې له میوو خوراک وکړي او دا خو د دوی خپلو لاسو نه دي جوړ کړي نو آیا شکر نه باسي؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هغه ذات لره پاکي ده چې دا ټولې جوړې پیدا کړي دي له هغو نه چې ځمکه یې رازرغونوي خپله د هغوی له ځانو یعنی اولادونو او یا له هغو شیانو چې دوی یې لا پیژني هم نه. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. او یو بله نښانه د دوی دپاره همدا شپه ده چې ورځ ترې راوباسو بیا یو دم هغوی په ترږمۍ کې ډوب وي. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. او المر بله نښانه ده چې د خپلې ټیکانې په طرف روان دی دا د برلاسي ډیر پوه خدای ټاکلی نظام دی. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. او موږ سپوږمۍ ته پړاوونه ټاکلي تر دې چې پړاوونه ووهي او بیرته راوګرځي نو هغه د خرما د وچ زاړه خلي په شان نری وګرځي. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نل مرته دا اجازه شته چې سپوږمۍ راګیر کړي یعنی د هغې مدار ته ورشي او نه شپه په ورځې راړومبی کیدای شي دا ټول په خپل خپل چورلیز یعنی مدار کې غوټې وهي. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. او یو بله نښانه د دوی دپاره ده چې موږ د هغوی اولاد په یوه ډکه بیړۍ کې سپاره کړل. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. او دوی ته مو د دې په شان نور هم داسې شیان پیدا کړي چې ورباندې سپرلي کوي. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. او که موږ وغواړو دوی به ډوب کړو بیا به یې نه څوک چیغه اورېدونکی وي او نه به ژغورل کیږي. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. خدا هر څه زموږ لخوا یو رحمت او تر یوې نیټې پورې هغوی ته د فایدې اخیستلو موقع ده. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. او کله چې دوی ته وویل شي له هغه عذابه ځان وساتئ چې ستاسو په مخ کې دی او هغه چې له مرګ وروسته مو تر شا دی تر څو رحم در باندې وشي نو دوی غوږ هم نه پرېږروي. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. او هغوی ته د خپل رب له نښانو یوه نښه هم داسې نه راځي چې دوی ترې مخ ګرځوونکي نه وي. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
او کله چې دوی ته وویل شي له هغه څه نه چې الله در روزي کړي پر مسکینانو هم لګښت وکړئ نو بیا هغه کسان چې کافر شوي مؤمنانو ته وایي آیا په هغه چا یې وخورو چې که الله غوښتلی خپله به یې خواړه ورکړي وو مؤمنانو تاسو خو له یو ښکاره بېلارېتوب نه پرته بل څه کې نه یاست ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين او دوی مسلمانانو ته وایي دا د قیامت وعده به کله وي که تاسې رښتیني یاست ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون دوی له یوې سختې چغې پرته د بل څه انتظار نه کوي چې داسې وخت به یې راګیر کړي چې دوی به ناندرۍ سره وهي فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون بیا به نه څه وصیت کولی شي او نه به خپلې کورنۍ ته راستنېدلی شي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون او شپېلۍ کې به پوکړی شي نو دوی به یو دم له قبرونو د خپل رب په لوري منډې کړي قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وای بهای زموږ بده بخته موږ له خپلو خوب ځایونو چا راپاڅولو ځواب به ورکړل شي چې دا هماغه ده چې رحمان خدای وعده کړې وه او رسولانو رښتیا ویلي وو إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون هغه له یوې چغې پرته بل څه نه ده بیا به یو دم هغوی ټول زموږ په وړاندې حاضر کړل شوي وي فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون نو هغه ورځ به پر هیڅ چا هیڅ ظلم ونه شي او نه به ستاسو له خپلو عملو پرته د بل څه بدله درکړی شي إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون یقینا جنتیان به نن په خپلو مزو کې مصروف وي هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون دوی او میرمنې به یې په سیورو کې پر تختونو ډډه وهلي ناست وي لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون د دوی دپاره به هلته میوې او څه چې غواړي هغه وي سلام قولا من رب رحيم د مهربان رب لخوا به ورته سلام ویل کیږي وامتازوا اليوم أيها المجرمون او کافرانو ته به وویل شي ای مجرمانو نن تاسو له مؤمنانو جلا شئ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم اے د آدم زامنو تاسو ته می ټینګار نه و کړی چې د شیطان عبادت مه کوئ هغه ستاسو څرګند دشمن دی او دا چې یوازې زما عبادت کوئ همدا سیده لار ده ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون
او بېشک هغه له تاسو نه ډېر خلک بېلارې کړي. آیا تاسو عقل نه کاراوه؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. دا هماغه جهنم دی چې وعده یې در سره کېدله. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. نن هغه ته ورننوځئ په دې چې تاسو کفر کاوه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نن به موږ د هغوی په خلو مهر وهو، لاسونه به یې راسره غږیږي او پښې به یې په هغو کارو شاهدي وایي چې دوی به کول. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. او که موږ وغواړو همدلته په دنیا کې به د هغوی سترګې ورختمې کړو، بیا چې لارې ته ور وړاندې شي نو څرنګه به یې ویني. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. او که وغواړو خامخا به یې پر خپلو ځایو داسې مسخه کړو چې بیا به نه وړاندې تللی شي او نه بیرته ګرځېدلی شي. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. او چاته چې ډیر عمر ورکړو نو هغه په پیدایشت کې الټا یعنی کمزوری کړو، آیا نو دوی عقل نه کاروي؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. او موږ هغه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم ته نه شعر ورښولی او نه ورسره شایي، دا خو یوازې د نصیحت یوه خبره او روښانه قرآن دی. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. د دې لپاره چې که څوک ژوندی وي هغه ته خبرداری ورکړي او پر کافرانو دلیل ثابت شي. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. آیا دوی نه دي لیدلي چې یقینا موږ د دوی دپاره له هغو شیانو چې په خپلو لاسو مو جوړ کړي څاروي هم پیدا کړي چې دوی یې مالکان دي؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. او هغه مو دوی ته تابع کړي هم دي چې ځینې د دوی سپرلی دي او له ځینو یې خوراک کوي. ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون. او په هغو کې د دوی دپاره ډېرې نورې ګټې او د څښاک شیان هم دي، نو آیا شکر نه باسي؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. او دوی الله نه پرته په همدې هیله نور خدایان هم ونیول چې شایي مرسته ورسره وکړی شي. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. حال دا چې هغوی یې مرسته نشي کولی، بلکې هغوی به دوی دپاره یو داسې مخالف لشکر وي چې د قیامت په ورځ به حاضر کړل شي. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نو ای رسوله د دوی وینا دې تا اندېښمن نه کړي، یقینا موږ پوهیږو په هغه څه چې دوی یې پټوي او څه چې ښکاروي.
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. آیا انسان دا نه دی لیدلی چې هغه مو له یوه څاڅکي پیدا کړ خو بیا یو دم څرګند جګړه مار ترې جوړ شو. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. او مونږ ته مثال بیانوي او خپل پیدایښت یې هیر کړ او وایي څوک به دا هډوکي را ژوندي کوي چې وراسته رژېدلي وي. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ورته ووایه هغه ذات به یې را ژوندي کوي کوم چې په ړومبی ځل یې پیدا کړي او هماغه په هر ډول پیدایښت ښه پوه دی. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هغه چې تاسو ته یې له شنې ونې اور پیدا کړ بیا تاسو له هغې نه اور بلوئ. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. آیا هغه ذات چې آسمانونه او ځمکه پیدا کړي په دې نه دی قادر چې د دوی په شان بیا څه پیدا کړي؟ هو کې قادر دی او هماغه ښه پیدا کوونکی ډیر پوه دی. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. د هغه امر خو کله چې څه وغواړي ایله دا دی چې ووایي شه نو هغه کیږي. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نو هغه ذات لره پاکي ده چې د هر شي پاچایي یې په لاس کې ده او خاص هغه ته به تاسو ټول ورګرځول کیږئ. الصافات مکی صورت دی او 102 آیته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. والصافات صفا. په صف تړلیو ملائکو باندې قسم. فالزاجرات زجرا. بیا په سختۍ سره شړونکو ملائکو باندې قسم. فالتاليات ذکرا. بیا د ذکر د پاره په تلاوت کوونکو باندې قسم. ان الهکم لواحد. چې بېشکه ستاسو خدای ایک یو دی. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. د اسمانو ځمکې او د هغو ترمنځ د شیانو رب او د ختیځونو رب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. بېشکه موږ د دنیا آسمان د ستورو په ښایست ښکلی کړی. وحفظا من كل شيطان مارد. او له هر سرغړان د شیطانه مو په ښه ساتنه خوندي کړی دی. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. پاسنی مخلوق ته غوږ نشي ایښودلی او له هرې خوا ویشتل کیږي. دحورا ولهم عذاب واصب. د شړلو په موخه او د هغوی لپاره په آخرت کې همیشنی عذاب دی.
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. البته که کوم تختونکی کومه خبره وتښتوي نو یوه سوځونکې لمبه ورپسې شي. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. نو دا کافران وپوښته چې آیا د دوی پیدا کېدل به ګران وي که هغه نور مخلوق چې موږ پیدا کړي؟ موږ خو هغوی له سریښناکې خټې پیدا کړي. بل عجبت ويسخرون. بلکې ای رسوله ته د دوی په خبرو تعجب کوي او دوی ملنډې وهي. وإذا ذكروا لا يذكرون. او کله چې نصیحت ورته وشي نه یې مني. وإذا رأوا آية يستسخرون. او کله چې کومه نښانه وویني ملنډې وهي. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. او وایي چې دا خو له ښکاره کوډو پرته بل څه نه دي. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. آیا کله چې موږ ومرو خاورې او هډوکي شو نو بیا به ژوندي راپاڅول کیږو؟ أو آباؤنا الأولون. آیا زموږ لومبني پلرونه هم؟ قل نعم وأنتم داخرون. ورته ووایه هو او تاسې به ډېر خوار هم یاست. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. نو خبره دا ده چې هغه قیامت خو به یوه زوروره چیغه وي نو دوی به ناڅاپه ټول ویرونکي مناظر وویني. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. او وایي به های مونږ خو تباه شو دا خو د جزا ورځ ده. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ورته وبه ویل شي دا هماغه د فیصلې ورځ ده چې تاسې به دروغ ګڼله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. پرښتو ته به وویل شي چې راغونډ کړئ چا چې ظلم کړی او ملګري او ټول هغه چې دوی به له الله نه پرته لمانځل بیا یې د جهنم لارې ته ورسم کړئ. وقفوهم إنهم مسئولون. او لږې ودروئ دوی پوښتل کېدونکي دي. ما لكم لا تناصرون. په تاسو څه شوي چې یو بل سره مرسته نه کوئ؟ بل هم اليوم مستسلمون. هغوی خو نن سرکوزي ولاړ دي. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. او هغوی به یو بل ته مخ کړي یو بل نه به پوښتنې کوي. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. کشران به مشرانو ته وایي همدا تاسو به له شی خوا د ښېګڼې په نامه موږ ته راتلی. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. مشران به وایي په اصل کې خپله تاسو ایمان راوړونکي نه وئ. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين.
او پر تاسو خو زموږ کوم برلاسی نه و، تاسو خو خپله سرغړان خلک وئ. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. نو اوس پر مونږ ټولو زموږ د رب هغه خبره ثابته شوه چې مونږ به د عذاب څکونکي یو. فأغويناكم إنا كنا غاوين. نو تاسې مو هم بېلارې کړئ ځکه چې یقینا موږ هم بېلارې وو. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. نو په هغه ورځ به هغوی ټول په عذاب کې سره شریک وي. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. مونږ په مجرمانو همداسې چارې کوو. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هغوی داسې وو چې کله به ورته وویل شول چې الله نه پرته کوم بل خدای نشته نو لویي به یې کوله. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. او ویل به یې چې آیا موږ به د یو لیوني شاعر د پاره د خپلو خدایانو پرېښودونکي یو. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الله وای نه، بلکې هغه رسول له حق سره راغلی و او د ټولو پخوانیو رسولانو تصدیق یې کړی و. إنكم لذائق العذاب الأليم. او دوی ته به وویل شي چې تاسې به یقینا د دردناک عذاب څکونکي یاست. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. او له هغه پرته چې تاسو به کول بله بدله نه درکول کیږي. إلا عباد الله المخلصين. البته کوم چې د الله سوچه بندگان دي. أولئك لهم رزق معلوم. د هغوی د پاره یوه ټاکل شوې روزي ده. فواكه وهم مكرمون. میوې دي او هغوی به عزتمن وي. في جنات النعيم. لنعمت ډکو جنتو کې. على سرر متقابلين. پر لوړو تختونو به یو بل ته مخامخ ناست وي. يطاف عليهم بكأس من معين. د روانو شرابو ګیلاسونه به ورباندې ګرځول کیږي. بيضاء لذة للشاربين. تک سپین د څښونکو د پاره خوندور. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. نه به پکې سرخوږی وي او نه به له هغو نه سربداله کیږي. وعندهم قاصرات الطرف عين. او هغوی سره به ښکته نظر اچوونکي غټ سترګې حورې وي. كأنهن بيض مكنون. لکه هغوی چې له دوړو او ګردونو پټې ساتل شوي هګۍ وي. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. نو دوی به یو بل ته مخ کړي پوښتنې به سره کوي. قال قائل منهم إني كان لي قرين.
په دوی کې به یو ویونکی وایي چې یقینا زما یو ملګری و. يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. ما ته به ویل چې آیا ته د آخرت د ژوند له تصدیقونکو څخه یې؟ آیا کله چې موږ مړه او ګډ وډ خاورې او هډوکي شو بیا به موږ ته د خپلو عملونو بدله راکول کیږي؟ قال هل أنتم مطلعون. بیا به دا جنتی ورسره ملګرو ته ووایي آیا تاسو زما هغه ملګري ته سر نه ورښکاره کوئ؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. نو چې دی وروګوري هغه به د دوزخ په منځ کې وویني. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. دی به ورته ووایي والله تا خو نږدې زه هم تباه کړی وم، او که زما د رب لورینه نه وای خامخا به زه هم په جهنم کې حاضر کړی شوی وم. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. بیا به نوموړی په خوشحاله چاپیریال کې خپلو جنتي ملګرو ته ووایي ښه نو اوس موږ بل وار مړه کیدونکي نه یو، پرته زموږ له هماغه ړومبي مرګه او موږ عذابېدونکي هم نه یو. نو چې داسې وي دا خو یقینا لوی بری دی. لمثل هذا فليعمل العاملون. د دې په شان نعمتونو دپاره د عمل کوونکي عمل وکړي. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. آیا دا غوره میلمستیا ده که د زقوم ونه؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. مونږ هغه د ظالمانو دپاره یوه فتنه یا عذاب ګرځولې ده. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. هغه یوه داسې ونه ده چې د دوزخ په تل کې راوځي. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. د هغې وږي د شیطانانو د سرونو غوندې دي. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. نو هغوی یعنی دوزخیان به یې خوړونکي او هغې نه ګیډې ډکوونکي وي. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. بیا به دوی لره پر هغه د پاسه خامخا د خوټېدلو اوبو د وینو او زو ګډ شوی څښاک وي. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. بیا به د دوی ورتګ حتما د دوزخ د اور منځ په لور وي. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. بېشکه دوی خپل پلرونه بېلارې موندلي وو، نو دوی هم د هغو پر پلونو منډې وهلې. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. او دا دی له دوی مخکې هم زیاتره ړومبني خلک بېلارې شوي وو. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. او په هغوی کې مو هم ویرونکي پیغمبران لیږلي وو. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين.
نو ګوره چې د هغو ویرول شو انجام څنګه شو. إلا عباد الله المخلصين پرته د الله له غوره کړیو بندګانو. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون او بېشکه موږ ته نوح آواز وکړ نو ګوره چې موږ څنګه ښه ځواب ورکوونکي یو. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم او موږ هغه او کورنۍ یې له ستر کړاو نه وژغورل. وجعلنا ذريته هم الباقين او د دخل خانه مو پاتېدونکې وګرځوله. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين او په وروستنو کې مو د هغه ښه نوم پرېښود چې هغوی به وایي پر نوح دې سلام وي په ټولو مخلوقاتو کې. إنا كذلك نجزي المحسنين نیکانو ته موږ همدغه شان بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين یقینا هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه و. ثم أغرقنا الآخرين بیا مو هغه نور غرق کړل. وإن من شيعته لإبراهيم او بېشکه د هغه له تابعدارانو څخه یو هم ابراهیم و. إذ جاء ربه بقلب سليم کله چې خپل رب ته له روغ یعنی پاک زړه سره راغی. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون هغه وخت چې خپل پلار او قوم ته وویل څه شی لمانځئ؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون آیا تاسو الله پرېږدئ او د دروغو نور خدایان غواړئ؟ فما ظنكم برب العالمين نو د رب العالمین په هکله مو ګمان یعنی فکر څه دی؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم بیا یې په ستورو کې یو نظر واچاو ویل زه ناروغ یم. فتولوا عنه مدبرين نو هغوی په څټ بیرته ترې وګرځېدل. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون نو دی پټ پټ د هغوی خدایانو ته ورغی ورته ویې ویل دا شیان تاسې نه خورئ؟ څه در باندې شوي چې خبرې هم نه کوئ؟ فراغ عليهم ضربا باليمين بیا ور وړاندې شو او ښه په زوره یې ووهل. فأقبلوا إليه يزفون نو هغوی یعنی د قوم خلکو په منډه ورته رامخه کړه. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون ده ورته وویل آیا د هغه څه عبادت کوئ چې خپله یې تراشئ حال دا چې تاسو هم الله پیدا کړي یاست او څه چې کوئ یعنی جوړوئ هغه هم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم هغوی وویل دته لکه تنور یوه وداني جوړه کړئ بیا یې په اور کې واچوئ. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين نو چې په دی هغه چل کول وغوښتل نو موږ هغوی لاندې کړل. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين
او ابراهیم وویل زه د خپل رب په لوري تلونکی یم ژر به هغه لار راوښیي. رب هب لي من الصالحين زما ربه ما ته له صالحانو یو اولاد راکړي. فبشرناه بغلام حليم نو موږ د یو زغمونکي هلک زیری ورکړ. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بیا چې کله هغه له ده سره د منډې ترړې عمر ته ورسید ورته ویې ویل زما زویکیه زه پرله پسې خوب وینم چې تا حلالوم نو ګوره چې ستا څه خیال دی. هغه وویل پلاره څه چې درته امر شوی هماغه وکړه انشاءالله ژر به ما له صابرانو ومومي. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. نو کله چې دواړو ومنله او په اړخ یې وغورځاوه نو موږ ورغږ کړ چې ای ابراهیمه په تحقیق سره خوب دې رښتیا کړ یقینا موږ هم نیکانو ته دغه شان بدله ورکوو. إن هذا لهو البلاء المبين. بېشکه دا یو څرګند ازمایښت و. وفديناه بذبح عظيم. او موږ د هغه په فدیه یعنی بدل کې ستره حلاله ورکړه. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. او په وروستنو کې مو د هغه ښه یاد پرېښود چې هغوی به وایي په ابراهیم دې سلام وي. كذلك نجزي المحسنين. نیکانو ته همداسې بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. هغه یقینا زموږ له مؤمنو بندگانو څخه و. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. او بیا مو هغه ته په اسحاق زیری ورکړ له صالحانو څخه یو نبی. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. او موږ په ده یعنی اسماعیل او اسحاق برکت اچولی و او د هغوی دواړو له اولاده ځینې نیک او څوک ښکاره د خپل ځان دپاره ظالمان دي. ولقد مننا على موسى وهارون. او رښتیا چې موږ پر موسی او هارون هم احسان کړی و. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. او هغوی دواړه او قوم یې موږ د لوی غم نه ژغورلي وو. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. او مرسته مو یې وکړه چې بیا هم دوی برلاسي شول. وآتيناهما الكتاب المستبين. او هغوی دواړو ته مو څرګند کتاب ورکړ. وهديناهما الصراط المستقيم. او سیده لاره مو ورښولې وه. وتركنا عليهما في الآخرين
سلام على موسى وهارون. او پر هغوی مو وروستنو خلکو کې دا خبره پرېښوده چې پر موسی او هارون دی سلام وي. إنا كذلك نجزي المحسنين. بېشکه موږ نیکانو ته همدغسې بدله ورکوو. إنهما من عبادنا المؤمنين. بېشکه هغوی دواړه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه وو. وإن إلياس لمن المرسلين. او بېشکه الیاس هم له رسولانو څخه وو. إذ قال لقومه ألا تتقون. کله چې خپل قوم ته وویل آیا له الله څخه نه ویریږئ؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. آیا تاسو بعل نومي بت رابلی او تر ټولو غوره خالق پرېږدئ؟ یعنی الله چې ستاسو او ستاسو د ړومبنیو پلرونو رب دی. فكذبوه فإنهم لمحضرون. خو هغه یې دروغجن وګاڼه نو دوی به خامخا په عذاب کې حاضرېدونکي وي. إلا عباد الله المخلصين. پرته د الله له مخلصو بندګانو. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على الياسين. او پر هغه مو وروستنو کې دا خبره پرېښوده چې په الیاسین دی سلام وي. إنا كذلك نجزي المحسنين. بېشکه موږ نیکانو ته همدغه شان بدله ورکوو. إنه من عبادنا المؤمنين. هغه زموږ له مؤمنو بندګانو څخه وو. وإن لوطا لمن المرسلين. او بېشکه لوط له رسولانو څخه وو. إذ نجيناه وأهله أجمعين. کله چې هغه او د هغه ټوله کورنۍ مو وژغورله. إلا عجوزا في الغابرين. پرته له یوې بوډۍ چې پاتېدونکو کې وه. ثم دمرنا الآخرين. بیا مو نور ټول تباه کړل. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. او تاسې یعنی مکی والا یقینا سباون کې پر هغو کلیو ورتېرېږئ. او د شپې هم نو آیا عقل نه کاروئ؟ وإن يونس لمن المرسلين. او بېشکه یونس له رسولانو څخه و. إذ أبق إلى الفلك المشحون. کله چې هغې ډکې بیړۍ ته ور وتښتېد. فساهم فكان من المدحضين. بیا یې چې خسنی واچاو نو له بایلونکو څخه شو. فالتقمه الحوت وهو مليم. او بیا کب تیر کړ او دی ځان ملامتونکی و. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نو کچیرې هغه له تسبیح ویونکو څخه نه وای خامخا به د هغه یعنی کب ګېډه کې د بیا راپاڅېدو تر ورځې ځنډېدلی و. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. خو بیا موږ په ناروغه حالت کې ډاګ میدان کې راوغورځاوو. وأنبتنا
فأنبتنا عليه شجرة من يقطين او د کدو یو بوټی مو ور باندې رازرغون کړ. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون او هغه مسل زره یا څه زیاتو خلکو ته ور استولی و. فآمنوا فمتعناهم إلى حين نو هغوی چې ایمان راوړ بیا مو تر څه وخته مهلت او سوکالي ورکړه. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. نو د مکی مشرکان وپوښته چې آیا ستا رب لره به لورانې وي او دوی لره زامن، او کنه دوی حاضر وو چې موږ ملائکان ښځینه پیدا کړل. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. واورئ دوی له خپلو دروغو داسې وایي چې الله بچی راوړی، حال دا چې دوی حتما دروغجن دي. أصطفى البنات على البنين آیا الله لورانی پر زامنو غوره وګڼلې؟ ما لكم كيف تحكمون په تاسو څه شوي؟ څنګه فیصله کوئ؟ أفلا تذكرون آیا نو څه درس نه اخلئ؟ أم لكم سلطان مبين یا که تاسو لره کوم ښکاره دلیل دی؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. نو راوړئ خپل هغه کتاب مو که رښتینی یاست. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. او دوی خو د هغه یعنی الله او پیریانو ترمنځ هم کوم خپلولي پیدا کړي، حال دا چې پیریان پوه شوي دي چې دوی خامخا جهنم ته حاضرېدونکي دي. سبحان الله عما يصفون. الله لره پاکی ده له هغه څه چې دوی یې بیانوي. إلا عباد الله المخلصين. خود الله غوره شوي بندگان به خوندي وي. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. نو بشک تاسو او هغه چې لمانځئ په دې شرک سره د هیڅ چا بېلاري کوونکي نه یاست، پرته له هغه چې خپله دوزخ ته ننوتونکی وي. وما منا إلا له مقام معلوم. او ملائکان وایي لمونږ نه هیڅوک داسې نشته چې ټاکلی ځای نه وي. وإنا لنحن الصافون. او بشک مونږ په عبادت کې کتار جوړونکي یو. وإنا لنحن المسبحون. او یقینا موږ تسبیح ویونکي یو. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. او بشک دوی یعنی کافرانو به ویل چې که موږ سره له پخوانیو نه کوم ذکر وای نو اوس به موږ خامخا د الله سوچه بندگانو. فكفروا به
فسوف يعلمون خو بیا هم په هغه یعنی قرآن کافر شول نو ژر به پوه شي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين او بېشکه زموږ خبره د خپلو استول شو بندگانو په هکله لاړومبی شوې ده. إنهم لهم المنصورون چې یقینا هغوی سره به خامخا مرسته کیږي. وإن جندنا لهم الغالبون او دا چې زموږ لښکر به خامخا برلاسی وي. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون نو ای رسوله تر څه وخته له هغوی نه مخ وګرځوه او هغوی ته ګوره ژر به دوی هم خپل انجام وګوري. أفبعذابنا يستعجلون ایا نو زموږ د عذاب پر راتلو بیړه کوي؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين خو هغه وخت چې د دوی په میدان عذاب را پریوزي نو بیا به د ویرول شو ډیر بد سبا وي. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون او تر څه وخته له دوی نه مخ وګرځوه او ګوره ورته دوی به هم خپل انجام ژر وګوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون ستا رب لره پاکی ده چې د ډیر عزت والا رب دی له هغو خبرونه چې دوی یې بیانوي. وسلام على المرسلين او پر رسولانو دی سلام وي. والحمد لله رب العالمين او ټول استعینی الله لره دی چې د ټولو عالمونو رب دی. صاد مکی صورت دی او اتیا آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. صاد لنصیحت نه ډک قرآن باندې قسم چې کومو خلکو کفر غوره کړی هغوی د بل څه له عمله نه بلکې له دې عمله یې غوره کړی چې هغوی په کبر او مخالفت کې اخته دي. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. مونږ له دوی مخکې څومره ولسونه تباه کړل چې ډېرې چغې بغارې ووهلې خو هغه وخت بیا د خلاصون وخت نه و. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. او دوی یعنی قریش په دې حیران دي چې څنګه د دوی له قوم نه یو ویرونکی ورته راغی او کافرانو وویل چې دا خو یو ډیر دروغجن کوډګر دی. آیا ټول خدایان یې په یو خدای بدل کړي؟ دا خو یقیني ډیره عجیبه خبره ده. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. او سرداران یې په دې خبره ولاړل چې ځئ د خپلو خدایانو په عبادت ټینګ صبر وکړئ. یقینا دا یو شی دی چې څه غرض پکې غوښتل کیږي.
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. دا خو مونږ په وروستي دین یعنی نصرانیت کې نه دي اوریدلی، دا له ځانه جوړ شوو دروغو پرته بل هیڅ نه دي. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. آیا زموږ له منځه ایله پر دغه ذکر یعنی قرآن را نازل شو؟ اصلی خبره دا ده چې دوی زما له ذکر یعنی وحی څخه په شک کې دي، بلکې دوی له زما عذاب نه دی څکلی. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. یا کله دوی سره ستا د برلاسي ډیر بخښونکي رب خزانې دي؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. یا کله دوی سره د آسمانو ځمکې او د هغو ترمنځ د شیانو پاچایي ده، نو په اسبابو دې پورته وخیږي. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. د دوی حقیقت دا دی چې دا له مخالف لښکرونه یو وړوکی لښکر دی چې همدلته به ماتې وخوري. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. لدوی مخکې هم د نوح قوم، عادیانو او د میخونو ولا فرعون پیغمبران دروغ ګڼلي وو. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. او ثمودیانو د لوط قوم او د ایکا یعنی زنګل والاو دا مخالفی لښکرې وي. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. دوی ټول یو هم داسې نه و چې رسولان یې دروغجن نه وي ګڼلي چې بیا زما عذاب هم پرې ثابت شو. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. او دا د مکې خلک هم یوازې د یوې سختې کړکې انتظار کوي چې بیا به د هغې لږ ځنډېدل هم نه وي. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. او دوی وویل زمونږ ربه زمونږ برخه عذاب یا عملنامه د حساب له ورځې مخکې ژر راکړه. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اے رسوله دوی چې څه وایي په هغه صبر کوه او زمونږ یو بنده داود در یاد کړه چې د قوت خاوندو، یقینا هغه ډیر توبه کوونکی و. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. موږ غرونه تابع کړي و چې ماښامونو او سهارونو کې به یې له هغه سره تسبیح ویله. والطير محشورة كل له أواب. او مرغان به هم تابع راغونډ شوي و، ټول هغه ته ورګرځېدونکي وو. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. او موږ یې پاچاهي ټینګه کړې او هغه ته مو حکمت او د فیصلې کولو بیان ورکړی و. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. او آیا تا ته د جګړه مارو خبر رسیدلی چې د هغه عبادت ځای ته پر دیوال ور وختل؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف
خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. هغه مهال چې پر داود ورننوتل نو هغه ترې وډار شو. دوی ویل مه ډارېږه، موږ دوه مدعیان یو چې یو پر بل مو تیری کړی، نو ته مو ترمنځه په حقه فیصله وکړه او بې انصافي مه کوه او سمې لارې ته مو برابر کړه. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. یوه وویل دا زما ورور دی چې د ده 9 نوي میږي او زما یوه میږ ده، نو دی راته وایي چې دا هم ماته راکړه او په خبرو کې یې زه لاندې کړی یم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود ورته وویل رښتیا چې ظلم یې در باندې کړی، ستا د میږې په غوښتو سره چې خپلو میږو سره یو ځای کړي، او بېشکه زیاتره شریکان یو پر بل زیاتی کوي پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه یې کړي، خو داسې خلک ډیر لږ دي. او داود علیه السلام پوه شو چې موږ وآزمایې، نو له خپل رب نه یې بخښنه وغوښته او پړ مخې په رکوع یا سجده پریوت او بیرته الله ته وګرځېد. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. نو هغه خطا مو ورته وبخښله او یقینا زموږ په وړاندې د هغه لویه مرتبه او غوره استوګنځای دی. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داوده، موږ په ځمکه کې خلیفه ټاکلی یې، نو د خلکو ترمنځ په حقه فیصله کوه او په هوس پسې مه ځه چې بیا به دې د الله له لارې واړوي. بېشکه هغه خلک چې د الله له لارې اوړي د هغوی دپاره سخت عذاب دی په دې چې د حساب ورځ یې هیره کړې وه. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. او موږ آسمان، ځمکه او ترمنځ شیانې چټي نه دي پیدا کړي، دا خو د کافرانو ګمان دی، او چا چې کفر کړی د هغو دپاره د اور له عذابه خرابي او تباهي ده. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. آیا موږ به هغه کسان چې ایمان یې راوړی او ښه کارونه یې کړي په ځمکه کې د فساد کوونکو سره برابر کړو، یا به متقیان د بدکارو سره برابر کړو؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اے رسوله، دا یو برکتی کتاب دی،
تا ته مو د دې دپاره نازل کړی چې خلک یې په آیتونو ښه سوچ وکړي او عقلمند څه درس ترې واخلي. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. او داود ته مو سلیمان زوی ورو بخلو غوره بنده بېشکه هغه الله ته ښه ورګرځېدونکی و. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. یو وخت چې هغه ته ماښام مهال اصیل ګړندي اسونه وړاندې کړی شول. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. نو هغه وویل رښتیا چې ما خو له دې مال سره د خپل رب له یاده زیات محبت وکړ تر دې چې هغه یعنی لمر په پرده کې پټ شو. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. بیا نوموړي وویل هغه بیرته ما ته راولئ. نو چې ورته راوستل شول د هغو په پنډیو او غاړو یې لاس مخل پیل کړل. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. او بېشک یو ځل موږ سلیمان وازمایلو او د هغه پر تخت مو یو بې روحه جسد وغورځاو بیا د الله ته رجوع وکړه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ویل زما ربه ما ته بخښنه وکړه او یوه داسې پاچاهي راوبخه چې ما نه وروسته بل هیڅ چا سره نه ښایي. یقینا همدا ته ډېر ښه ورکړې والی. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. نو بعد مو ورته تابع کړ چې په نرمۍ سره به هر هغه ځای ته چلیدی چې د ده به اراده وه. والشياطين كل بناء وغواص. او شریر پیریان مو هم ورته تابع کړل چې هر ډول ودانۍ جوړونکي او ښه غوټه وهونکي لامبوزن پکې یو. وآخرين مقرنين في الأصفاد. او څنور په زنځیرونو کې تړل شوي. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. او ورته وویل شول دا زمونږ ورکړه ده نو اوس دې خوښه ده ښېګڼه کوي یا یې ساتي پرته له څه حسابه. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. او بېشکه هغه لره زمونږ په وړاندې مرتبه او غوره استوګنځای دی. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. او زمونږ بنده ایوب علیه السلام در یاد کړه کله چې خپل رب ته یې نارې وکړې چې ما ته شیطان غم او عذاب را رسولی دی. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ورته وویل شول پښه دې په ځمکه ووهه دا د لامبو یخ ځای او څښاک دی. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. او موږ هغه ته د ده کورنۍ او ورسره هغومره نور وبخل زموږ له لوري د یو رحمت په توګه او د هوښیارانو دپاره یو نصیحت. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا
نعم العبد إنه أواب. او دا مو هم ورته وویل چې د خاشو یو ګیډۍ د لاس کې واخله، خپله میرمن پرې ووهه او قسم مه ماتوه، هغه یقینا موږ صابر وموند، غوره بنده و، بېشکه هغه الله ته ډېر ورګرځېدونکی و. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. او زموږ خاص بندگان ابراهیم، اسحاق او یعقوب در یاد کړه چې د نیک عمل کولو ولا لاسو او لیدونکو سترګو خاوندانو. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. او هغوی موږ په یوه ځانګړتیا یعنی د آخرت په یادولو سره غوره کړي وو. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. او هغوی زموږ په وړاندې خامخا له دوه غوره شویو ممتازو خلکو څخه وو. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. او اسماعیل، الیسع او ذوالکفل در یاد کړه، او دا ټول له ښو خلکو څخه وو. هذا ذکر وإن للمتقين لحسن مآب. دا یو نصیحت دی او یقینا د متقیانو د پاره غوره استوګنځای دی. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. یعنی د دوی د پاره د پرانیستو دروازو همیشنی جنتونه دي. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. په هغو کې به ډډه وهلي ناست وي، ډېرې میوې او څښاک به راغواړي. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. او دوی سره به ښکته نظر اچوونکې همزولې حورې وي. هذا ما توعدون ليوم الحساب. دا دی هماغه له نعمتونو ډک ژوند چې تاسو سره د حساب په ورځ وعده شوی و. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. بېشکه دا زموږ لخوا یو داسې رزق دی چې ختمېدل یې نشته. هذا وإن للطاغين لشر مآب. دا خو وشوه او بېشکه د سرکښانو د پاره ډېر ناکاره استوګنځی دی. جهنم يصلونها فبئس المهاد. چې هغه جهنم دی، هغوی به ورننوځي، خو ډېره بده بستره ده. هذا فليذوقوه حميم وغساق. یو خدا او بیا د هغوی خوټېدلې اوبه او زوی وڅکي. وآخر من شكله أزواج. او د دې په شان نور ډول ډول عذابونه. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. دوی چې کله خپل نور انډیوالان راتلونکي وویني نو یو بل ته به ووایي دا یوه بله ننوتونکې ډله ده له تاسې سره. دوی ته د هیڅ هرکلی نه وي، یقینا هغوی اور ته ننوتونکي دي. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. هغوی به وایي بلکې تاسو ته د هرکلی نه وي، همدا تاسو موږ ته راوړاندې کړی دی، نو دا ډېر بد تمځای دی.
قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. بیا به هغوی الله ته ووایي زموږ ربه چا چې دا د کفر دود موږ ته راوړاندې کړی وي هغه ته په اور کې 2 برابره عذاب ورزیات کړه. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. او بیا به یو بل ته وایي دا څه خبره ده هغه سړي خو اوس په دوزخ کې نه وینو چې موږ به شریران ګڼل. آیا موږ ناحقه ملنډې پرې وهلې که اوس مو سترګې ترې اوړېدلې دي؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بېشکه دا خامخا رښتیا ده د دوزخیانو خپل منځي جګړه. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. اے رسوله ورته ووایه زه خو یو خبرداری ورکوونکی یم او کوم بل خدای نشته پرته له یوه برلاسي الله نه. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. هماغه د آسمانو ځمکې او ترمنځ شیانو برلاسی او ښه بخښونکی رب. قل هو نبأ عظيم. ورته وایه هغه یو لوی خبر دی. أنتم عنه معرضون. چې تاسو ترې مخ ګرځوونکي یاست. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما لره د هغه لوړ رتبه ټولي په هکله څه معلومات نشته کله چې هغوی یعنی پرښتو خپلو کې بحثونه کول. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. ما ته وحی یوازې د دې لپاره کیږي چې زه یو څرګند ویرونکی یم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هغه وخت یاد کړه چې ستا رب ملائکو ته وویل زه له خټو نه د یو بشر پیدا کوونکی یم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. نو چې بیا می برابر کړ او له خپل روح نه می پوکړل پکې نو تاسو ټول هغه ته په سجده پریوځئ. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. بیا ګردو ملائکو سجده وکړه ټولو إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. خو پرته له ابلیسه هغه لویي وکړه او له کافرانو څخه شو. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. الله فرمایل اے ابلیسه څه شي ایثار کړي تر څو هغه څه ته سجده وکړي کوم چې ما په خپل لاس پیدا کړی. کبر دی وکړ که ته همداسې له لویانو څخه یې. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ویل زه خو تر ده ښه یم زه دې له اوره پیدا کړی یم او دی دې له خټې پیدا کړی. قال فاخرج منها فإنك رجيم. الله ورته وفرمایل ښه نو له دې ځایه وځه ته یقینا رټل شوی یې. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.
او بېشکه د قیامت تر ورځې به پر تا زما لعنت وي. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. ویل زما ربه نو دوی چې راپاڅېږي تر هغې ورځې خو مهلت راکړه. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وی فرمایل بس ته له ځنډېدلیو څخه یې د ټاکلي وخت تر ورځې. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ویل نو ستا په عزت می قسم چې حتما به دوی ټول بېلارې کړم پرته ستا له هغو بندګانو چې له دوی نه راچاڼ شوي دي. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الله فرمایل نو حق خبره داده او زه حق وایم چې خامخا به جهنم لتا او د دوی له ګردو هغو کسانو ډکوم چې ستا متابعت یې کړی وي. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. اے رسوله خلکو ته ووایه زه خو په دې بلنې له تاسو څه بدله نه غواړم او نه زه له ځانه تکلیف کوونکو څخه یم. إن هو إلا ذكر للعالمين. دا د ټولو نړیوالو لپاره له یو نصیحت نه پرته بل څه نه دی. ولتعلمن نبأه بعد حين. او له څه مودې وروسته به خامخا تاسو د دې خبر په رښتینولۍ وپوهیږئ. الزمر مکی صورت دی او 15 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دا کتاب د الله له لوري نازل شوی چې برلاسی د حکمتونو څښتن دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. اے رسوله یقینا موږ دا کتاب تا ته په حق نازل کړی نو د الله داسې عبادت کوه چې بندګي یوازې هغه ته وي. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خبر اوسئ چې الله لره سوچه یعنی له شرک پاک دین یعنی عقیده او عمل دی او کوم خلکو چې له هغه پرته نور چارواکي نیولي او وایي چې موږ خو د دې شیانو لمانځنه صرف د دې دپاره کوو چې الله ته مو په مرتبه کې ورنږدې کړي. بېشک الله به د دوی ترمنځ په هغه څه کې فیصله کوي چې د دوی پکې اختلاف دی. یقینا الله هغه چاته هدایت نه کوي چې دروغجن او ناشکره وي. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. کچیر الله غوښتي وای چې څوک زوی ونیسي نو خامخا به چې څه خوښه وه له هغه مخلوق نه چې پیدا کوي یې څه غوره کړی و.
خو هغه له دې خبرې پاک دی، هماغه یو برلاسی الله دی. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي، هغه شپه پر ورځې ورتاووي او ورځ پر شپې ورتاووي او لمر او سپوږمۍ یې په کار لګولي دي، دا ټول به تر یوې ټاکلې نیټې چلیږي. خبر اوسئ هماغه برلاسی ډیر بخښونکی دی. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. هغه تاسو ټول له یو کس نه پیدا کړئ، بیا یې د هغه جوړه ترې پیدا کړه او تاسو ته یې له څارویو نه 8 جوړې راکوزي کړي دي. هغه تاسو د خپلو میندو په ګېډو کې د یو پیدایش نه وروسته بل پیدایش سره په 3 تیارو کې پیدا کوي. دا الله ستاسو رب دی، پاچایي د هغه ده، له هغه پرته کوم بل خدای نشته. نو تاسو کومې خواته اړول کیږئ؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. که تاسو کفر وکړئ نو الله یقینا له تاسې بې پروا دی او هغه خپلو بندګانو ته کفر نه خوښوي، او که شکر وکړئ نو دا درته خوښوي او هیڅ بار وړونکی به د بل بار نه وړي. بیا به مو ورتګ د خپل رب په لور وي، نو تاسو چې څه کول بیا به مو په هغو خبر کړي، بېشکه هغه د سینو په رازونو ښه پوه دی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. او کله چې انسان ته څه تکلیف ورسی نو خپل رب رابلی، هغه ته مخ اړوونکی وي، او کله چې الله له خپل لوري څه نعمت ور وبخشي نو له هغه مخکې چې څه ته رابللو هغه خبره یا هغه ذات هیر کړي او الله سره نور شریکان وټاکي چې بیا نور خلک هم د هغه له لارې واړوي. ورته ووایه په خپل کفر دې لږ نوره هم فایده واخله، ته خو یې له دوزخیانو. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
انما يتذكر اولو الالباب. او آیا داسې شخص له هغه چا سره برابرېدای شي چې د شپې په وختونو کې په سجده او قیام په عبادت لګیا وي، له آخرت ویریږي او د خپل رب رحمت ته په هیله وي؟ ووایه آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه چې نه پوهیږي دواړه سره برابر دي؟ خبره دا ده چې درس خو یوازې د عقل خاوندان اخلي. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورته ووایه ای زما هغه بندگانو چې ایمان یې راوړی، له خپل رب نه ویره وکړئ. د هغو کسانو دپاره چې په دې دنیا کې یې نیکي وکړه ښه بدله ده، او د الله ځمکه پراخه ده، او یقینا چې د صبر کوونکو اجر بې حسابه پوره پوره ورکول کیږي. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ورته ووایه بېشکه ما ته امر شوی چې په سوچه عقیدې سره الله ولمانځم، او بل دا امر راته شوی چې تر ټولو لومبی مسلمان واوسم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ووایه که زه د خپل رب نه سرغړونه وکړم نو یقینا د هماغې لویې ورځې له عذابه ویریږم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ووایه زه به په خپلې سوچه عقیدې سره یو الله لمانځم، نو تاسو له هغه پرته چې څه غواړئ هغه ولمانځئ. ووایه بېشکه اصلي زیانمن هغه خلک دي چې د قیامت په ورځ یې ځانونه او خپلې کورنۍ په تاوان کې اچولي دي. خبر اوسئ چې همدغه څرګند تاوان دی. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. د هغوی دپاره به له پاسه هم د اور سیوري لکه چترۍ راتاوي او تر لاندې هم دغه شان سیوري. دا هغه عذاب دی چې الله خپل بندگان پرې ډاروي. ای زما بندگانو له ما وویریږئ. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. او هغوی چې د باطل معبود لمانځنې څخه ځان ساتلی او الله ته یې مخه کړي د هغو دپاره زیری دی، نو زما بندگانو ته زیری ورکړه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هغوی چې خبرې ته ښه غوږ نیسي بیا چې کومه ډیره غوره وي د هماغې متابعت کوي، دوی هغه خلک دي چې الله هدایت ورته کړی او هم دوی د عقل خاوندان دي. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ایا نو پر چا چې د عذاب خبره ثابته شوې وي نو ته هغه ژغورلی شي چې په اور کې وي؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار
وعد الله لا يخلف الله الميعاد. خو کوم کسان چې خپل رب نه ویریدلی وي د هغو دپاره داسې ماڼۍ دي چې له پاسه یې نورې ماڼۍ جوړې شوي او د هغو لاندې ویالې بهیږي. د الله وعده ده، الله وعده نه ماتوي. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. آیا تا نه دی لیدلی چې الله اوبه له اسمان را اورولي، بیا یې د ځمکې په چینو کې ننویستي، بیا په هغو سره رنګارنګ کښتونه راباسي، بیا هغه وچیږي نو تک ژیړې ویني، بیا یې مات ګوډ خلي وګرځوي. یقینا په دې کې د عقل خاوندانو ته لوی درس دی. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ایا نو د چا سینه چې الله د اسلام لپاره پرانیستی وي او هغه د خپل رب له لوري په یوه رڼایي کې وي له سخت زړو سره برابرېدای شي؟ نو د هغو کسانو دپاره خو تباهي ده چې د الله له یادولو یې زړونه سخت دي. دا خلک په څرګند بېلاریتوب کې دي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله یو ډیر غوره کلام نازل کړی، داسې کتاب چې آیتونه یو بل ته ورته او بیا بیا لوستل کیږي. د هغو کسانو پوستکي ترې لړزیږي چې خپل رب نه ویره کوي، وروسته یې پوستکي او زړونه د الله یادولو ته نرم شي. دا د الله لارښوونه ده، چاته چې وغواړي په دې سره یې لارښوونه کوي، او هغه چې الله یې بېلارې کړي نو بیا د هغه دپاره لارښود نشته. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. نو د هغه چا به څه حال وي څوک چې د قیامت په ورځ له ناکاره عذاب نه په خپل مخ ډال کولو سره ځان ساتي، او داسې ظالمانو ته به وویل شي تاسو چې څه ترلاسه کول هغه وڅکئ. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لدوی مخکې خلکو هم دا خبرې دروغ وګڼلې، نو له یو داسې لوري عذاب ورته راغی چې دوی نه پوهېدل. نو الله د دنیا په ژوند کې هم رسوایي ور وڅکله، او د آخرت عذاب خو حتما ډیر لوی دی که دوی پوهېدلی. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. او بېشکه موږ په دې قرآن کې خلکو ته هر ډول مثالونه بیان کړي تر څو هغوی درس واخلي. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. دا یو عربي قرآن دی پرته له څه کوږوالي، د دې دپاره چې دوی ځان وساتي.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله یو مثال بیانوي. یو سړی یعنی مریی دی چې په هغه کې ګڼ شریکان دي سره مخالف او یو بل مریی سلامت د یوه سړي دی، نو آیا دواړه مثالونه سره برابر دي؟ الله لره ستاینه ده، خو په اصل کې د هغوی زیاتره نه پوهیږي. إنك ميت وإنهم ميتون. اے رسوله، بېشکه ته هم مړ کېدونکی او دوی هم مړه کېدونکي دي. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بیا به تاسې ټول د قیامت په ورځ خپل رب ته دوسیه وړاندې کړئ. صدق الله العظيم. im